د عبدالجبار قهرمان د کورنۍ پوښتنه کوو. دلته د عبدالجبار قهرمان 3 ماشومان او میرمن اوسي. د ماشومانو له سترګو یې 1 کال وروسته هم د پلار نشتون غم له ورایه ښکاري. وژمه، سپوږمۍ او فرید د عبدالجبار قهرمان اولادونه دي. دوی د پلار خوږې خاطرې نن په ژړغوني غږ راته بیانوي. ما د پلار یوازینی ارزو دغه وه چې دا وطن باید آباد سي. د دې وطن په خدمت کې وایي ته هم باید اوسې. زما پلار خو ډېر د دې وطن خدمت وکړو. ما ته ویلي ول ته هم باید د دې وطن خدمت وکړې، د دې وطن سندوی اوسې. زه غواړم چې ډاکټره سم او د پلار دغه علم یې ورته پوره کړم او خپل هېوادوالو ته کومک وکړم. 1 کال پوره شو چې د جبار قهرمان او پښتنې ګډ ژوند پای موندلی، خو لا هم پښتنې سره د 28 کلن ګډ ژوند داستان پروت دی. یعنې زموږ ټوله ژوند خوږه خاطره وه. ډېر زما سره پښتنه دولت او امنیتي ارګانونو څخه ګیلمنه ده چې تر اوسه یې د قهرمان قاتلینو نیولو برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تر اوسه په دا 1 کال کې ماته قناعت نه دی حاصل شوی، ځکه چې دوی خپله په دې نه دي توانېدلي چې قاتلین څوک دي، دا کار د چا د خوا وسو، ولې وسو. دوی خپله په دې نه دي توانېدلي، ځکه ماته قناعت نه دی حاصل شوی. ځکه ماته هم دا سوال دی چې ولې نه پیدا کېږي دا شی. خو نه د اسمانه راتاسو، نه هوایي کمپیر و، نه د ځمکې څخه راپورته سو. دا لاسي یو شی شو ځای پر ځای سو. نو دا خو معلومداره خبره ده چې په دې کې داخل لاس درلودی. عبدالجبار قهرمان میرمن پښتنه غواړي د جبار قهرمان تشه سیاست کې ډکه او یوه تکړه سناتوره شي، خو د دې په وینا ولسمشر غني ته د یو شمېر کسانو لخوا د دې په دنده نه اخیستو ټینګار شوی دی. د رئیس جمهور صاحب څخه مې هم دغه غوښتنه وه چې زه باید لکه قهرمان صاحب چې و دغسې یو قهرمانه مور غوندې راووځم د سیاست و ډګر ته. دغه مې یو ارزو یو ارمان و چې زه راووځم لکه قهرمان صاحب چې خلکو ته خدمت وکړي. ما هم دغسې خپل بېوزله خویندو ته، بېوزله یتیمانو ته چې پاته سوي دي لکه زما چې پاته سوې، ما غوښتل چې راسم سنا ته د دغه لارې زه وکولی سم چې خپل بېوزلو خویندو ته، میندو ته د خدمت وسیله وګرځم. خو متاسفانه چې د یو څو محدودو کسانو په خوله زما غوښتنو ته توجه ونه سوله. د عبدالجبار قهرمان میرمنې د خپل ګډ ژوند هره ورځ په خندا تیره کړې او نن یې هم د عبدالجبار قهرمان نوم یادولو سره د ژړېدلو سترګو سره خوله له خندا ډکېږي. ټول د پسه سرونه مې د بازاره راوغوښتل، ټول مې دیګ ته واچوله، پاخه مې کړه. مېلمنو ته چې مې پښې شوی هغه چې ورته وایي قهرمان صاحب د دې خو ژبه او ټوله شیان د نن پاتې دي، تا خو هېڅ دا نه دي پاک کړي. عبدالجبار قهرمان 1963 کال کې کندهار ولایت سپین بولدک کې زیږېدلی. د لومړنیو زده کړو وروسته حربي پوهنځي کې شامل شو. په 1909 کې د دندې په لړ کې د قهرمان لقب ورکړل شو. قهرمان ولسي جرګه کې یوه دوره د هلمند خلکو استازی پاتې شوی، خو په 1990 کال کې کله چې غوښتل بیا ولسي جرګې ته لاړ شي، د خپل کمپاین دفتر دننه د چاودېدونکو توکو په چاودنه کې ووژل شو.